ملګرو تاسو ته پته شته چې زموږ په دې غونډ کائنات کې د ټولو نه قیمتي شی کم یو دی. دا ویډیو سټاپ کا او سوچ وکړه چې زموږ په دې غونډ کائنات کې د ټولو نه قیمتي شی کم یو دی. یقینا ستا په خوله به دا راغلي وي هیرې، سونا، همدغه شان څه داسې نور یونیک منرلز هم دي چې هغه هر څه ډېر زیات ګران دي. خو که زه درته ووایم زموږ په دې غونډ کائنات کې د ټولو نه قیمتي شی چې کوم دی هغه نه هیره ده، نه سونا ده، نه چاندي ده، نه فرانسیس دی. مطلب د ټولو نه ګران شی چې زموږ په دې کائنات کې چې کوم دی هغه ونې بوټي دي. اوس پته وي هغه څنګه؟ ګورئ ملګرو، زموږ دا غونډ کائنات چې کوم دی که نه، په دې کې ساینسدانان ړانده شو چېرته داسې پلانټ وګوري، چې چېرته داسې سیاره وګوري چې چېرته یو ونه یې پکې یا چېرته بوټي موټي پکې راخیږي. خو افسوس چې داسې سیاره نشته. ساینسدانانو په کروڑونو په اربونو روپۍ ولګولي چې په مارس باندې چېرته یو بوټی ولګو او هغه بوټی بیا زرغون شي. خو افسوس چې داسې نه کېږي. او همدغه شان د زموږ په دې کائنات کې تر اوسه پورې لا ساینسدانانو یو داسې سیاره نه ده موندلې چې چېرته بوټي وي، چې چېرته ونې وي. یعنې په کائنات کې داسې سیارې شته چې چېرته د هیرو بارانونه کېږي، داسې سیارې شته چې چېرته په سیارو کې غټ غټ غرونه د سونو نه جوړي، یعنې د سونې او د چاندۍ او د هیرو کمی نشته، د اوسپنې کمی نشته. هر یو شی موجود دی په دې کائنات کې بغیر د ونو بوټو نه. یعنې دا ونې بوټي دومره قیمتي دي، دومره قیمتي دي چې د دې باره کې زه تاسو ته ویلی نه شم. خو افسوس چې د دغې ونو بوټو قدر موږ انسانانو په خپله ونه کړو. الله تعالی څومره غټ نعمت راکړی دی دې دنیا ته چې دا ونې بوټي دي چې د دې په وجه باندې موږ ساه اخلو. او هغې نه بعد چې کومه ګندګي ده، چې کوم خطرناک لوګي دي، هغه دا ونې ځان کې جذب کړي. افسوس چې د دغې ونو موږ قدر نه کوو او دا ونې موږ لګیا یو کټ کوو او دین د خپل ضرورت سامانونه جوړو. یقین وکړئ چې زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم 300 نه زیات حدیثونه موجود دي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې چېرته قیامت قایم کېږي، قیامت تا سره د کجوري یو بوټی وي نو ته دغه کجوري بوټی ولګوه. یعنې تاسو سوچ وکړئ چې د قیامت ماحول هر سړی په خپل ځان به وي چې یاره دا څه افراتفري ده. په هغه ټایم کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تا سره په لاس کې یو بوټی وي نو هغه بوټی ولګوه. یعنې څومره فضیلت دی د ونو بوټو. خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي د دغې ونو بوټو فضیلت یې بیان کړی دی چې دا ونې بوټي لګوئ. یو بل حدیث دا دی چې کوم انسان ونې ولګولې یا فصل وکرلو او بیا د دغې فصل نه د دغې ونو نه چېرته مارغانو، چېرته انسانانو خوراک وکړو نو دا به د دې انسان دپاره صدقه جاریه وي. همدغه شان یو بل حدیث دی چې چا ونې ولګولې دا به تر قیامته پورې د دې انسان دپاره صدقه جاریه وي. یعنې تاسو سوچ نشئ کولی چې په اسلام کې او زموږ د زندګۍ دپاره دا ونې څومره اهمې دي، څومره ضروري دي، خو موږ د دې قدر نه کوو. دا ویډیو د ثواب په نیت سره هم مخکې شیر کړئ او هر یو پښتون ته مې دا خواست دی چې په خپله زندګۍ کې یو یا دوه بوټي لازمي ولګوئ. والسلام.